له یو داسې هیواد څخه تیښته چې دا هیواد د 26 میلیونه وګړو د زندان په نوم نومول شوی دی. د آسیایي هیوادونو خلک لکه د افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو خلک اروپایي هیوادونو ته د پناه وړلو لپاره زیاتې خطرې او ستونزې پر ځان مني چې په دې کې د 8 سختو او خطرناکو سرحدونو څخه تیریدل شامل دي. دوی هدف ته د رسیدو لپاره له سختو او خطرناکو لارو، غرونو، ځنګلونو، دښتو او د سمندر له لویو څپو سره په هر ډول اقلیمي شرایطو کې که هغه د اوړي شدیده ګرمي وي او که د ژمي واورې وي خپل تګ ته ادامه ورکوي. نه یوازې دا بلکې په لارو کې د غلو، پولیسو، عسکرو او قاچاقبرانو هر ډول ظلم او زیاتې پر ځان مني د دې لپاره چې د سیاسي بېثباتۍ، تعذیب، اقتصادي ستونزو او غوره فرصتونو لپاره خپل هیواد پرېږدي. خو نن زموږ موضوع له یو داسې هیواد څخه د خلکو تیښته ده چې د خلکو په نظر دا هیواد د 26 میلیونه خلکو د جیل یعنی زندان په نوم یادېږي او دا هیواد د شمالي کوریا. د شمالي کوریا د نوم په اورېدو سره به ستاسو ذهن ته د دې هیواد بېرحمه ولسمشر کیم جونګ اون او سخت قانون راغلی وي. بالکل د شمالي کوریا سرحدونه دومره سخت دي چې د دې په کراس کولو کې یو انسان څه چې یوه مرغۍ هم ترې د مخه 100 ځله فکر کوي او هغه کس چې له دې سرحد څخه د تېرېدو هڅه کوي د کیم جونګ اون په نظر دا یو غدار دی چې سزا یې لږ تر لږه د عمر قید او زیات نه زیات وژل دي. نه یوازې فراري کس بلکې له دې سره سره یې ټول نسل په زندان کې اچول کیږي. خو تاسې به د دې په اورېدو سره حیران شئ چې په تیرو 25 کالو کې 15,000 کسان له دې هیواد څخه په تیښته بریالي شوي دي. د دې ویډیو له کتو وروسته به په دې وپوهیږئ چې دې هیواد ته ولې د 26 میلیونه خلکو زندان ویل کیږي او له دې هیواد څخه په بریالیتوب او ژوندۍ توګه تیښته څنګه ناممکن ده. په دې جیب کې د شمالي کوریا د پوځ هغه عسکر ناست دی چې د کیم جونګ اون له قانون څخه تنګ شوی دی او جیب په تیزۍ سره تښتوي چې د شمالي کوریا د سرحد څخه د وړېدو کوښښ کوي. دې ته په ښه ډول سره معلومه ده چې یا به دا مړ کیږي او یا کم از کم زخمي کیږي خو به ضرور. خو له دې سره سره ولې دا یو دومره غټ قدم اخلي بغیر له اجازته له سرحد څخه تېرېدل څه چې له یو ولایت څخه بل ولایت ته بغیر له اجازه د تګ دلته جرم ګڼل کیږي. دلته ټولو نرانو ته د شمالي کوریا په پوځ کې کم از کم 10 کاله خدمت اجباري دی. د بیان ازادي هیڅ هم دلته آزاد نه دي او چې کومه میډیا ده هغه هم د دولت په واک کې ده. دا د نړۍ واحد یو داسې هیواد دی چیرته چې سزا هغه چاته ورکول کیږي د چا چې رشته دارانو کوم جرم کړی وي. په 2009 کې دلته یو 2 کلن ماشوم ته د عمر قید سزا واورول شوه یوازې له دې امله چې د دې د مور او پلار سره د بایبل کتاب ګیر شوی و ځکه چې په شمالي کوریا کې کوم مذهب سارل هم یو جرم ګڼل کیږي. دې هیواد ته د یو خارجي راتګ هم ستونزمن دی او که کوم خارجي ته د ورتګ اجازه هم ورکړل شي نو د هغې د ټول چکر په دوران کې هغه د خپل سوري په څیر سارل کیږي او هغه یوازې هغه ځایونو ته تللی شي چیرته چې هغه څه د کتلو لپاره ملاویږي چې د دې هیواد حکومت یې غواړي. په دې هیواد کې څو ځله خارجیان هم وژل شوي دي چې دوی په شمالي کوریا کې ځینې داسې حرکتونه کړي کوم چې د محلي قانون پر خلاف وو لکه څنګه چې د اوټو وارمبیر سره وشول. دا د امریکې یو مهاجر و چې په 2015 کې شمالي کوریا ته د چکر لپاره لاړ. په 2014 کې دا هغه وخت گرفتار شو کله چې په هغه یو الزام ولګېد چې هغې د یو هوټل له خونې څخه د دولت یو پوسټر شکولی و. د دې الزام وروسته نوموړي ته د 15 کاله زندان سزا واورول شوه لیکن یو کال وروسته دا د شمالي کوریا د ولسمشر په وینا بیرته امریکې ته ولیږل شو. د بیرته تګ څخه څو ورځې وروسته نوموړی د هغه زخمونو له امله مړ شو چې دې ته په جسم ورکړل شوي وو. په شمالي کوریا کې چې له دې سره څه سلوک شوی و د دې په اړه تر دې دمه هیڅوک هم نه پوهیږي. د دې ټولو په نتیجه کې دا منل شوې خبره ده چې شمالي کوریا یو غټ زندان دی په نړۍ کې چیرته چې انسانان له ازادۍ سره سره د غلامانو په څیر ژوند کوي. همدا لامل دی چې د شمالي
شمالي کوریا خلک له دې ځای څخه د تېښتې هر ممکن کوښښ کوي، لیکن داسې کول په هیڅ صورت کې هم اسانه نه دي. او د دې تر ټولو لوی لامل د شمالي کوریا جغرافیایي موقعیت دی. د شمالي کوریا په لویدیځ کې ژیړ سمندر پروت دی او په ختیځ کې د جاپان سمندر موقعیت لري، چیرته چې د شمالي کوریا سمندري ځواک داسې سخت تدابیر نیولي دي چې شمالي کوریا ته د هیڅ کومې غیر قانوني کښتۍ نږدې راتګ هم بالکل ناممکنه کوي. د دې هیواد په جنوب کې جنوبي کوریا ده، کوم چې د شمالي کوریا د غټ دښمنانو څخه یو دی. له دې امله له دې هیواد سره د شمالي کوریا سمندري ځواک ډیر سخت چلن کوي. له شمالي کوریا څخه تښتېدونکو خلکو سره د جنوبي کوریا هیواد څخه بغیر بل هیڅ غوره ځای نشته دی. هغه د دې لپاره نه چې جنوبي کوریا یو پرمختللی او آزاد هیواد دی، بلکې د دې لپاره چې جنوبي کوریا د شمالي کوریا ټول خلک خپل مهاجر بولي. یعنی د شمالي کوریا د عسکرو له ژغورنې وروسته که څوک د دې لیکې څخه په اوښتو کې کامیاب شول، نو دا قدم د دوی زندگی بدلولی شي، لیکن صرف هغه وخت چې په ژوندي توګه په تېښته بریالي شي. دا ځکه چې شمالي کوریا په دې سرحد کې دومره عسکر ځای پر ځای کړي دي چې له دې ځای څخه انسان څه چې یو مرغۍ هم د سرحد په اوښتو کې سل ځله فکر کوي. دا ویډیو د 2019 کال چې د شمالي کوریا یو عسکر په تیزۍ سره خپل جیپ موټر د سرحد په لور روان کړی دی. یو سرحدي عسکر ته اندازه وشوه چې دا کس تښتي، نو د هغه په طرف یې منډه کړه او ټوپک ډزې پرې شروع کړې. له دې سره هغه خپل جیپ پرېښوده او د سرحد په لوري منډه کړه. په خوشقسمتۍ سره دا عسکر له پولې څخه تیر شو، لیکن په جسم د یو څو مرمیو خوړلو وروسته له هغې وروسته د جنوبي کوریا یو عسکر هغه د حفاظت لپاره د جنوبي کوریا یو روغتون ته ورساوه. د دې په څیر زیاتې پیښې په همدې سرحد کې د شمالي کوریا پراریانو سره ترسره کیږي. له دې څخه خو زیاتره په موقع باندې وژل شوي دي، او کوم چې جنوبي کوریا ته په وختو کې کامیاب شوي دي هغه هم د مرمیو د زخمونو له امله زیاتره وخت ژوندي نه وي پاتې شوي. له شمالي کوریا څخه مستقیما جنوبي کوریا ته تېښته خپل مرګ ته د دعوت ورکولو په مثال دي، ځکه چې په دې سرحد باندې د شمالي کوریا 750,000 عسکر پراته دي. له دې نه علاوه په سرحد کې سیمه خردار جال او ځمکي ماینونه هم ځای پر ځای شوي دي. جنوبي کوریا ته د اوښتو دوهمه او تاریخي طریقه له شمالي سرحد څخه تېښته ده. شمالي کوریا په شمال کې تر ټولو لوی سرحد له چین هیواد سره لري او لږه اندازه برخه له روسیې سره نښتي. دا طریقه یقینا اسانه ده، لیکن له ستونزو هم ډکه ده، ځکه چې شمالي کوریا ته له چین او روسیې څخه د حملې خطر نشته. نو له دې امله په دې سرحدونو کې د عسکرو شمیر هم کم دی، لیکن دا پوره 1400 کیلومتره سرحد خطرناکو غرونو او ځنګلونو پوښلی دی. له دې نه علاوه شمالي کوریا سره د چین سرحد زیاتره د ټیومن او یالو سیند سره یو ځای دی. یعنی کوم کس چې د چین سرحد ته ځان ورسوي هم نو د دې لویو سیندونو څخه د تیریدو ننګونو سره به ضرور مخ کیږي. نو له دې امله پراریان او قاچاقبران د سړو او یخ موسم انتظار کوي، او کله چې دا سیندونه کنګل شي او هغوی بې له کوم خطره پرې تیر شي، او یا هم دوی په سخته او شدیده ګرمۍ کې د دې سرحد د کراس کېدو کوښښ کوي، ځکه چې دا وخت د سیند د اوبو اندازه ډیره کمه شوې وي. چین او روسیې ته د پراریانو رسیدل که څه هم په اسانه سره کیږي، لیکن دوی ته یو لوی خطر دا دی چې شمالي کوریا له چین او روسیې سره پوځي اتحاد لري. یعنی که چیرې دوی د شمالي کوریا کوم پراری په خپله خاوره کې ونیسي، نو بیرته یې شمالي کوریا هیواد ته سپاري، او بیا چې شمالي کوریا له دوی سره څه ډول عمل کوي د دې په اندازه خو به تاسې ضرور پوهیږئ. یعنی چین او روسیې ته په رسیدو کې د دوی کار نه ختمیږي. له دې ځای څخه به هم یو بل محفوظ هیواد ته د تېښتې کوښښ کوي. د چین په جنوب کې د برما او لاوس هیوادونه دي، لیکن دوی هم د شمالي کوریا غیر قانوني مهاجر بیرته شمالي کوریا ته استوي. نو اوس له دوی سره یوه لاره پاتې کیږي، او هغه هم تایلند، ویتنام او منګولیا، کوم چې مستقیم له چین هیواد سره سرحدونه لري. دا یو طرف ته د دې خلکو لپاره محفوظ هیوادونه ګڼل کیږي، لکه څنګه چې تاسو پوهیدئ چې جنوبي کوریا د شمالي کوریا ټول خلک خپل مهاجر ګڼي. نو له همدې امله دا درې هیوادونه د شمالي کوریا مهاجر بیرته شمالي کوریا ته نه بلکې جنوبي کوریا ته یې لیږي. نو د پراریانو پلان دا وي چې دوی چین یا روسیې ته له اوښتو وروسته تایلند، ویتنام او یا منګولیا ته تښتي، او په دې هیوادونو کې ځانونه دولت ته سپاري، او دوی یې په الوتکه کې کینوي او مستقیم جنوبي کوریا ته استوي، چې له دې وروسته دوی د یو نوي ژوند هیلې غوړوي. له
1990 څخه تر اوسه 4,000 پراریان جنوبي کوریا ته په تېښته بریالي شوي دي. په اصل کې هغه وخت شمالي کوریا سره د ساوث یونین سپورټ و، لیکن په 1991 کې د ساوث یونین له سقوط وروسته د شمالي کوریا سپورټ ختم شو، چې له دې وروسته امریکا په دې کافي زیات بندیزونه ولګول. په دې وخت کې د شمالي کوریا حالات دومره خراب شو چې د دې ځای خلک د خوراک څښاک هم حیران وو. د اټکلونو له مخې په دې وخت کې 15 خلک د بنیادي ضرورتونو د نشتون له امله مړه شول. نو دوی له 1991 کال وروسته له دې ځای څخه د تېښتې اراده وکړه او د هر کال په تېرېدو له شمالي کوریا څخه خلک د تښتېدو په حال کې وو، او تر دې چې د ناورین له ختمېدو وروسته هم د خلکو فرار ورځ تر بلې په زیاتېدو او په 2009 کې د فراریانو ریکارډ تر ټولو لوړې درجې ته ورسېد چې په کال کې تر 3,000 پورې وخوته. په 2010 کې دا تعداد که څه هم کم شو، خو په 2012 کې ناڅاپه یو داسې څه وشول چې د فراریانو تعداد یې 50% کم کړ. هغه کس چې له 1994 څخه وروسته یې په شمالي کوریا واک کاوه هغه هم مړ شو او اوس د څوکۍ د سمبالېدو لپاره د هغه زوی کیم جونګ اون وټاکل شو. د کیم جونګ اون په واکمنېدو سره لومړی د قاچاق او له هېواد څخه د فراریانو لپاره قانون سخت شو. په ټول سرحد یې سیمخاردار او جال په لګېدو سره یو لوی شمېر عسکر هم په سرحد کې ځای پر ځای کړل. له دې وروسته یې له روس او چین سره معامله وکړه چې هغوی دې هم له خپل طرفه سرحد سخت کړي، چې له دې سره چین په خپل ټول سرحد نظارتي سیستم پیل کړ. له دې بدلونونو وروسته د شمالي کوریا فراریانو ته تېښته کافي زیاته سخته شوه او اوس چې کوم دلال له دې فراریانو سره د شمالي کوریا څخه په تېښته کې مرسته کوي، هغوی هم د پیسو اخیستلو اندازه کافي زیاته کړې ده. په 2000 کې چې دا کار کوم چینایي دلال کاوه، د سختي کولو وروسته په 2019 کې له یو فراري څخه $15,000 پیسې اخلي. د زیاتره شمالي کوریا خلکو د کوم کلنی عاید چې تر $2,000 پورې دی، د هغوی لپاره دا تېښته د زیات لګښت له امله بالکل ناممکنه شوه. همدا لامل دی چې له 2012 وروسته یعنی د کیم جونګ اون له راتګ وروسته هر کال د فراریانو تعداد کمیږي او په 2019 کې یوازې 1000 فراریان په تېښته بریالي شوي دي. لیکن بیا په 2020 کې څه داسې وشول چې له شمالي کوریا څخه تېښته نږدې بالکل ناممکنه شوه. د 2019 په پای کې کله چې په چین کې کوویډ-19 لومړی کیس ثبوت شو، له دې څخه 2 میاشتې وروسته شمالي کوریا د نړۍ لومړی هېواد و چې خپل ټول سرحدونه یې وتړل، ځکه چې هغوی نه غوښتل چې د کوویډ-19 یو کیس هم په شمالي کوریا کې ثبوت شي. له شمالي کوریا څخه د وتلو لپاره په ټولو خاص او عام اتباعو پوره پابندي ولګېده. داسې کول شمالي کوریا ته ضروري هم و، ځکه چې دلته 42% نفوس خلک تر اوسه پورې له لومړنیو ضرورتونو څخه بې برخې دي، یعنی د هغوی په جسم کې د کوویډ-19 وایرس د زغملو ځواک بیخي کم دی. له دې سره په اګست د 2020 کې د شمالي کوریا پوځ د شمالي سرحد په ساتنه کې د شوټ آرډر اختیار عسکرو ته ورکړ، یعنی هغوی ته ټول اختیار ورکړل شو چې د چین په سرحد کې که څوک په تګ او راتګ ولیده نو همغه وخت یې وژلی شي. همدا لامل دی چې له تېرو 3 کالو څخه له دې ځای څخه د تښتېدونکو خلکو تعداد نږدې له نشتون سره برابر دی او شمالي کوریا د نړۍ یو لوی زندان له همدې امله ګڼل کېږي، چیرته چې خلک نه کوم دین څارلی شي او نه هم له بهرنۍ نړۍ سره اړیکه ساتلی شي. ګوګل، فیسبوک، یوټیوب خو لرې خبره ده، دلته د انټرنیټ خدمت هم یوازې د دولت په واک کې دی او په هغې هم یوازې هغه ویب سایټونه کولاو دي چې د شمالي کوریا دولت جوړ کړي وي. د هغوی سره موبایلونه شته، لیکن دا موبایلونه بالکل غیر محفوظه دي، په کوم کې چې داسې سافټویرونه نصب شوي دي چې د خلکو د موبایل فعالیت څاري. شمالي کوریا د نړۍ یوازینی داسې هیواد دی چیرته چې هغه څه کېږي چې بهرنۍ نړۍ له دې څخه بالکل ناخبره ده. دلته سزا د اعدام کولو نشته، لیکن د ټولو خلکو تر مخه یې په ډز وژني تر څو نور ترې درس واخلي. دا ټوله ننداره که څه هم ټوله نړۍ کوي، لیکن هیڅوک هیڅ هم نشي کولی، ځکه چې ساوث یونین شمالي کوریا ته اټومي ټکنالوژي انتقال کړي. همدا لامل دی چې د امریکا غوندې سوپر پاور هیواد شمالي کوریا باندې له بندیز لګولو نه علاوه نور هیڅ هم نشي کولی. هیله ده چې دا معلوماتي ویډیو به ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی وي. زموږ دا نوې پاڼه شمس ایکسپلینر در سره ضرور فالو کړئ. نو ملاویږو به په یوه بله معلوماتي
ویډیو سره. تر بلې ویډیو مو د لوی الله په امان.